بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو شاه حسین شاجي نوم تاسو اورېدلی دی. د هوډ راډیو ډیر زیات شمېر مینوال، همدارنګه د خپل مینوال په دې شینواریزه علاقه په کته لره بره پښتونخوا باندې د لاتعداده شعرونو خاوند شاه حسین شاجي صاحب نن د یو خاص پروګرام سره راغلی دی هوډ راډیو انګړ ته. موږ ته ویل چې نن زه تاسو ته په خپل لاس باندې دیګ کوم. د شاجي صاحب سره هم خبرې کوو. سمیع الله سمسور دی، توحید الله همراز دی. دوی هغه عکسونو سره هم ګورئ. سلام وکړئ که نه مسلمانانو. سلامونه. موږ د شاجي صاحب د پخلي ځانګړي مینوال، تاسو هم مرسته کوئ که نه؟ بلکل مرسته به کوو. شاجي صاحب به نه پازابلو. نه بس ښه خبره ده. خیر شاجي خو مشر سړی دی. شاجي صاحب تم ستړی مشر. السلام علیکم. شینواری صاحب څنګه جوړې؟ صحت یې ښه دی. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ماته دومره ښایسته بلنه راکړله د اخلي پخلي هغه. زه غواړم چې تا او ستا ملګرو یارانو دوستانو ته زه نن یو ښکلی او په زړه پورې پخلی وړاندې کړم. نو لیدونکو کتونکو لوبیا راوړي دي، تیارې پخې دي. یو څه اندازه ورسره چکني ده، یو څه اندازه پیاز دي، و یو څه اندازه رومیان دي، یو عدد ورسره نارنج دی، او څه عدد شین مرچکی دی، او یو څه عدد اوږه ده چې دام پکې ټکو پکې اچو، یو څه عدد ادرک دی چې خوند او ذایقې دپاره چې د دیګ خوند برابر شي، او 15 عدد هګۍ دي. نو دا به داسې کار وکړو چې غوړي به واچو، دیګ به پاک پرېمینځو. غوړي چې ښه سره شو، پیاز به مو کټ کړی وي، پیاز به ور واچو. پیاز چې ښه سره شو، بیا به ټماټر ور واچو، په څنګ کې مرچکی وږه او دغه به م ټکولي وي، ادرک دا به م ور واچو. چې کله دا ښه پاخه شو، دې ته به بیا لوبیا ور واچو. لوبیا چې کله په سره کېدو کې راغله، موږ به دا 15 دانې هګۍ ماتې کړو. هګۍ به په دیګي کې تاو را تاو کړو، سر به پکې کېدو لړو به نه، مالګه به ورکړو، یو 15 منټه به وخت ورکړو. نو 15 منټه بعد به دا راکېباسو انشاءالله چې په بسم الله سره به نوش جان کړو. نو دغه خو تا طریقه ویله، هغه د پخلي تجربې به هم شریکو په وقفه باندې که نه پروګرام. او ماشاءالله ته خو به هم څه ویې که نه، راځه چې دا کیمره زه درنه والم که نه، ته خو به هم څه ویې راځه. ډیره مننه شینواری صاحب. زم چې یم د شاجي صاحب د شعر سمندر شاه حسین شاجي د غږ ځانګړی مینوال یم. همدارنګه بیا د شعر او شاعرۍ د دې هم بیا ځانګړی مینوال یم. او د دې چې د اخلي پخلي کې د دې خو بیا خاص مینوال یم، ځکه دې موږ ته بله ورځ یو دیګ کړی، نو دومره مغه دیګ په خوندور راغلی چې یعنې موږ هغه ډوډۍ نه ده دیګ موږ همداسې دا کوو، هغه ډوډۍ مو ورپورې همداسې خوړه. خدای دې روغ او جوړ لره. یوه ډوډۍ موږ هغه وچه همداسې وخوړه که نه، ډېر خوند. څومره ښه ښه. نو خبره مې دا کوله که نه چې یو خو دغه ژوند چې دی که نه، ارواپوهان وایي، ژوند پېژندونکي وایي چې تاسو خوښي وپلټئ، غمونه بې د هغې نه هم شته دی که نه. نو دا یو نه هېرېدونکې یو تاریخي ورځ ده. دا به زموږ او ستاسو په ژوند کې د ویډیو او د تصویر په حیث به هم ثبت شي، او زموږ به هم یو یاداشت شي. شاجي ډېره مننه. بس په طریقه به ځو او خیر اوسئ. ټماټر ور واچولو، ټماټر ورسره اوږه او ادرک دا مو ورته ټکولي دي، میده کړي مو دي. په دې د پاسه به ښه حال وکړو. د سفر زه به زولۍ کې د یار واچوم زر د سفر، او داسې به وشي چې به زه د خوب په خوب ودیم، داسې به وشي چې به زه د خوب په خوب ودیم، هوا به راوړي په دې لورې خیر خبر د سفر، او زه د منزل د دیوالو د سره غږ در کوم، زه د منزل د دیوالو د سره غږ در کوم، خو ته به ونیسې ته دلته کې دا سر د سفر. شاجي صاحب بیا دې کور
ودان خیر الله بس دا لږ هلکه شاجي صاحب چې صحیح دوی ولا دا مطلب د ملګرو یو بندار دی کنه یو نه غوړي کې روبه دا زه خو یم کنه نه دا خو ولاړه نه دا ولاړه هغه ولاړه دا شاجي سره بل طریقه درشانه ته خو لکه د غرمنۍ خبرونه پروډوسر مې کنه لکه دې اندازې باندې تاسو څومره مکس شي څومره یو فوق العاده خواړه تاسو ته پوره تیار کړی دا طریقه به حتمی خپل اوریدونکو سره شریک بالکل او شاجي صاحب ته نور څه جزئیاتو ته اړتیا یې هم دا پوي کا د وخت راکولو مو یو نړۍ مننه خوشاله اوسېږي او استاد اوس وړکو باندې من ادارې نه ډیره مننه کوم چې ما انجوای کوي او ما ته مینه راکوي مننه کوم